نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې وا دا د لوط علیه السلام لور وا. دا دغه په لورګانو کې وا. دا ډېر وفادار ښځه وددو. الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړو، مال او اولاد او جیداد چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شنو په یو قلبه کې 2 غویانو نظر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمیندارۍ د پاره. او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي. دومره زمکې ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکې چې کمی په سم باندې وي د کروندې زمکې وي. هغه زمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا زمکې د شام په علاقه باندې وي. نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده. وس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې. او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډه بيزي دا ورله الله تبارک وتعالی دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګډه بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام. 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مو کنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړو مال. خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وکوله. ډېر زیات عبادت گزاره ده. د یو ټیم داسې نه تیر چې باید د الله عبادت وکړو. مونږ به ډېر زیات کو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي، ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالی. دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي. د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالی ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی، دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی، تو ور سره مینا وکا، تو ور سره مسوکا مینا وکا. نو جبرئیل علیه السلام ور سره مینا شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کومي فرشتي دي نو جبرئیل علیه السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالی د پلان کې بنده سره مینا کوي، ګوره تاسو سره مو کوي. نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي، تاسو ور سره مو کوي. نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم څلورم او څلورم هغه دریم او دریم هغه دویم او د دویم هغه اول. نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي، زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي. نو دا فرشتي په ځمکه کې څومره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي مینه ور واچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دی، راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پر سره، راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو. دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان. خو نیک انسان نیت کو ښا څوک نیت کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي. د بدانو په زړونو کې نه، د بدانو په زړونو کې نه، ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو داغه سره پرشتي مینه شروع کی، داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی، نو داغه سره دشمنی څوک شروع کی؟ شیطان. دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی، نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې، نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان، نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د نیک انسان نه بیا نفرت کوي. ناله کوي دا پلان کې سړی پلان کې مولا حدیث دی، پلان کې مولا حدیث دی، تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه، دا هغه د شیطان دوستان دي، دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دسي او دسي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان د نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان. نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو، دا ډیر نیک بنده دی، د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي. دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته بر خطل، دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو، نو شیطانان بر اسمان ته خطل بند شو. دغه ټیمه پر دوی بر اسمان ته خطل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو. نو دا ابلیس بر خطل او چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام، نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي، دا غزلو روغ دی، هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکوي؟ څومره ځمکې دی ولا ورکړي دي، څومره مال دی ولا ورکړي، څومره اولاد دی ولا ورکړي، څومره جایداد دی ولا ورکړي، هغه سره د څه شي کمې دی؟ په زړه روغ دی، نو چې ستا بندګی نه کوي څه چل بکوي؟ ته دې دا وره دی بیا ستا بندګي وکړي، هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته وفرمایل وی ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ وکړه دې بیا داسې وکړي. وی ټیک شو، لاړ شه او د ده چې څومره ګډې او بیزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم، خپل حفاظت یې اوچتوم، هغه ور لمړې کوم، هغه ور لمړې کوم، زه ته ول هغه مړې که دی بیا ستا بندګي وکړي. ایوب علیه السلام چې څومره ګډې بیزي وي 2000 ګډې بیزي وي، الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرض راوست، ټولې په یړه باندې مړې شوې، ختم شو. او د هغې سره چې کم نوکران هغه هم څه شو؟ مړه شو، ختم شو. په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وی. ایوب علیه السلام ورته وایي څه چل دی، ولې چغې وایي؟ وایي ته دلته منځونه کوه، عبادتونه کوه، هغه 2000 ګډې بیزې دې هلاکې شو، تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې. ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون، انا لله وانا الیه راجعون. زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغست، نه پدې کې د فریاد څه خبره ده، پدې کې د چغو درولو څه خبره ده، او الله را کړی مال او الله واپس واغستو، بیا د الله شکر دی په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو، دا د انسان د لپاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. دې بچرته چغې روړي ونه وي څنګه دته تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغست، دا الله مالو الله واغستو، زما خو پکې څه اختیار نو، ما خو نشو منع کولی، نو چې د الله اختیار پکې نو الله پکې خپل اختیار وکړو، دا هغه شی هغه واغستو. نو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی چې یره خیر د کو دلته رانه واغستو، زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو. سړی خو یاره دا شی مې د لاسه لاړ او بس لاړ نو اوس لاس ته نه راځي، نو بیا چغې وروړي سوري وي که نه، یاره مالو دا خو رانه لاړ نو، اولاد دا خو لاړ نو، ښځه وه نو دا خو لاړ نو، بچي دا خو لاړ، خبره خلاصه شوه، دی بیا چغې وروړي وي. نو دی وایي نه خیر دی که دلته رانه الله واغسته نو وانا الیه راجعون، دغې الله ته مونږ ټول ځو نو هلته به میلو شو که نه، هلته به څه شو؟ که پلار مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلو شوم، که بچی مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلو شوم، هغه هم الله له تللی زه هم الله له ځمه. نو دا د انسان دپاره ډېره غټه څه ده؟ تسلي ده چې دی وایي انا لله وانا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه؟ انا لله وانا الیه راجعون وایه، په دې سره زړه ته څه میلاویږي؟ تسلی میلاویږي ډېره زیاته. دا معنی په خپل ذهن کې وساته، یاره الله را کړی او د الله مال او الله واغستو او خیر دی که دلته یې رانه واغستو نو هلته به ورسره میلاو شم، یو ورځ دا د ملاقات هلته، نو زړه ته څه راشي؟ تسلی راشي.
نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو. هغه ته خو ما وی چې وزره غړي بيزي د خلاق شو نه خو چې انا لله و انا الیه راجعون. او بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو. دی لار بیا الله لا یا الله خیر دی وزره بيزي دی پکې نه کنه. وزره غړي بيزي په دغه سره نور مال لګ دی. نو خود بستا بندگی کوي. نور مال سره ډیر دی. نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چتو مغولم هلاکو. هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت کې نو چتو ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کند کندره شو ټول ارسز مکه لار ختم شو. بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غروړي وي ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې توپانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول و. نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دي ستا بندگی وکیزا دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو. الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه په کې ناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله په اولاد د کوټه راځاو شو ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون. الله راکړه اولاد او الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه په راځاو شو د دفن کولو نه فارغ یم. دفنوم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېګا زمون په منځ کې فاصله ما جوړېګا. ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهر حال د اغینه په سخت امتحان الله ته منظور و. سخت امتحان منظور پیو. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی زکه دی بندگی کوي. په صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورل ورکړه زکه بندگی کوي. دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس. سمرز بس یو خطرناک مرض په الله راوس چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو. نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي خلک تنه کرکه وکړي. داسې مرض په الله نه راولي. وي په بدن کې چینجی وشو چینجی به ورتاو شنو بیا ایوب علیه السلام راواغست بیا به په زخم کې خو چې الله د دې تر روزي مقرر کړی د نو چرته زیو د من غړي تی کې سیدی ښا د خلک ځان نه جوړی کړی کې سیدی داسې نه. مرض پر راغی څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو چې دا ډېر زیات کمزورې شو. بعض روایتو کې راځي څلور ښځې وي. یوه ښځه یې راله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم. بله راله بهرحال دریو ښځو ته یې رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت یې نوم و هغه یې راوغوښته زما نه خو دریو واړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یم زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی. نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملکه ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم. دا نه چې زه سر په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کومه. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه
دا به سحر وتله مزدورۍ لره مزدوري به کوله ټوله ورځ نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې دته به یې خوراک ورکو لږې پیسې به یې ترې پرېښودې نوره چې کومه مزدوري به کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه سهار به مزدورۍ له وته ماښامه پورې به یې مزدوري کوله بیا به یې د خدمت کو یا هغه وه چې بادشاه وه ملکه وه او یا هغه وه چې مزدوري به بار کوله د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات دي داسې سخت امتحانات د الله طرفه راځي نو چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت نو یوه دعا یې الله ته وکړه وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه ژبې ته راله الله سم ووایه نو ژبې ته راله الله سم ووایه ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یادوم نو ژبې ته راله سم ووایه چې ستا ذکر پرې کوم نور ستا بدن دی ستا امانت دی څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده خو ژبې ته راله سم ووایه د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه الله به پرې یادوم یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله دې وشو چې بیمارې ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه او دا بیماري پرې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې نو د یو ورځ ورته د بیبي وی حضرت 18 کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا هم نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله وی چې 80 کاله را باندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي 80 کاله الله صحت راکړی دی اوس صرف 18 کاله بیماري راله زه الله ته جړه فریاد وکړم نو زه شرمېږم چې زه الله ته وم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویلې چې دا 80 کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه درنه هېر شو څو زه نشم ویلی په کټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې 18 کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاهانو بادشاہ زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي ډېر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال را اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت د وجې زه ستا نه لږ غافل وم الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی اولاد دې هم را کړی و د هغې مال او اولاد د وجې نه به الله زه ستا نه غافل وم الله چې هغه مال دې رانه واغست هغه اولاد دې رانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغه شوم اوس زه تا ته فارغ یم اوس ستا ښکلې بندګي کولی شم اوس ستا ښکلې عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده دا ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټو شو که د هغه علاج دې وکړو ډېر ښه به یې ډېر ښه به یې ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فوراً به د هغې سره جوړ شي روغ رمټ به شي د هغې سره نه درنه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جونګړه کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې میسې درنه نه علمه هېڅ طرح دوای پیسې درنه هم نه علمه خو یو کار به کوي وی کم وی چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوي بس نور درنه پیسې میسې نه علم ښځې ورته وایي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا یې ښی دی الله یې ښی دی دا ډاکټران چې کومې دوايانې او دا هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی نو ابلیس ورته وي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ نو ښځې ورته وایي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې هم نه ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یوه خبره کوي چې کله دی جوړ شو ته به وایي چې دی تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی و په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې وایي دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي
دا خو هغه رزیل دی. نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو. ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي. نو غوسه شو. نو ښځې ته یې ویې که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه. اوس د هغې په ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو. نو بس په دغې ټایم کې الله ته دعا وکړه. په دغې ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ. نو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله ته چغه کړه الله صحت را لراکنو ابلیس می کور ته راځي الله هغه انا تم پیدا شو. أيوب وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم او دا نه چې الله تا بیمار کړي ما او تا را باندې بیماری راوستي دا والله ما ته یو تکلیف را رسیدلې دی نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دی نو الله دا برانه تلر کوي. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ارکض برجلک دا ځمکه په خپل خپه باندې اوخه چې ځمکه په خپل خپه باندې اوخله بس دا غین او بر روان شي. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ایوب په دې اوبو باندې اولامبه په او وسکته ایوب علیه السلام دغه بونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو. بیماری په کې په سوره وخت راغلی و او یا کالو بوډا او چې بیماری پر راغلی و الله تعالی شلو کالو ځوان جوړ کو. الله قادر ذات ته ارسه کولې شي ارسه کولې شي. خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کالو الک نسته الک تزل د سکه دلته زما خاون پر تاغس شو بوډا مریض و پکټ په پاسه درش ګور چې ته شرمخان رانه وړې دی کو څه زما خاون. ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې تخپل خاون پیژنه او پیژنه کنه بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي. الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه. الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دوچن کړو. نو چې و دوچن شنو سو زامن الله ورکړو سوارلس نو ورلم دوچن ورکړي. مال چې څومره هلاک شو هغه ارس ورله ډبل الله ورکړو. دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړه. یو ځل ته خزي تاسو کو ای ایوبا د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې راغلي اسی کوم ورځې خپلې وي. ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې خپلې وي د بیماری هغه ورځې ډېرې خپلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې خپلې وي. ته ورته ساجيبه خبرې کوي بس خسته ځوان الله صحت درکړه ته د بیماری ورځې خپلې وي نه کنه د هغه تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانہ الله ضرور تاسو کو په 24 غنټو کې به ماته الله आवाज کو ایوب څنګه ما چې به هغه आवाज واوریدو سبب ما د هغه आवाज انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کو ایوب څنګه اوس چې صحت نه مونږ ته الله می تاسو نه کوي هغه आवाज نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوګو. نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په پټه وخت دی خپل الله ته چغه والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډیر خپل تیرې دي ځکه ما ته زما رب आवाज کو چې ایوب څنګه اتل لسکاله بیماری تیر شو ایوب علیه السلام د خپل رب ير نشو د خپل رب ناشکری او نکړه. دې دا زمونږه او کوم دعا وختي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. د دې وجنه علما لیکي وې د لا علاج مرض د پر دا بهترین وظیفه ده. بیماری در باندې راغلي تکلیف در باندې راغلي دي ډاکټران درته دوايي لیکي اثر در باندې نه کوي فقط پروتي بس خپل رب ته چغي وخه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب زما ما ته تکلیف را رسیدلې تر باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې. دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته الله شفا ورکړي ما ته الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې مونږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالى خود لیدا نو په بیماری کې دا وایي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. نو تکلیفونه برازي په ژوند کې مصیبتونه برازي مونږ سکو چې معمولی غونته مشکل را باندې راشي کنه
بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي، د کفر الفاظ وي. نعوذ بالله نعوذ بالله. مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېده چې ته غم پرې راغلی په جړا کې دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کې چې څه کوله خو یې وکړو، نور به را سره سي چلو کې، نور به ما سره سي چلو کې. نعوذ بالله. اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي، انسان کفر ته رسوي. دا مصیبتونه به راځي، دا تکلیفونه به راځي، دا غمونه به راځي، په دې باندې به صبر کوي. ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا. او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي. ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیا وګرځېده، د پیغمبرانو نیکه وګرځېده، پلار وګرځېده. څومره تکلیفونه پرې راغلي دي. دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي تبرګۍ راغستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي، خرابې کړي خرابې نه کړي، څانګې ته ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي. ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي، دا نه جوړېږي. خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي. بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي، مصیبتونه راځي، دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي، ښکلی انسان به بیا جوړ شي. چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي. ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې، تکلیفونه به راځي، په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. الحمدلله. الله تا راوستي او ته به یې لرکوي، الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي. درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي؟ درجه اوچتوي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول. الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل څه شی دی؟ لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکول. لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي، نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې، زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړې، او ای بنده ګوره زه بیمار شوم ناجوړه شوم نو تا زما پوښتنه نه وکړې. دا بنده به ورته وایي الله تم ډوډۍ غواړي، ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې، الله تم وبس کی، ته خو د اوبو څښلو نه پاکې، الله په تام بیماري راځي چې زری تپوس نه درغلی وی. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تاله درغلی ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ولې ډوډۍ ورنه کړه، دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم، تاله یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي، کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړې وې نو دغې بنده سره زه موجود وم، زه به دې مونتی وم. او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی، کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم، زه به دې مونتی وم، زه به دې مونتی وم. الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی، بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و، الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی، بېدریغه مال، خو ټول مال یې په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی، په چا دی خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په درې نه اخلي، هغه یو په لس اخلي، هغه یو په لس اخلي. مدینه منوره کې قات ته غریبي ده، خلک وږي دي، دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړلو او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په درې نه ورکوي، هغه یو په لس ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی، مال. عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته، کې به ناسته. نو
خلک غریبانان به راتله دی به ورکول ماښام به دغه شانتې شو دی به ورکړه کوله نو چا ترې نه تپوس وکړو وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې پخپله ورته ناسته په خپله ویشي خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به دا نور خلک تقسیموي ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اورېدلی دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي الله د ناکار خاتمې نه ساتي نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه هم ښایسته کړي د بدې خاتمې نه مې الله وساتي دا د هغې عادت و په خپل لاس باندې به یې ورکوله په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله الله د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و قادسالي شروع شوه اعلان یې وکړو وی د بیت المال نه به روزانه 100 اوښان علالوئ خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 100 اوښان نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو وی شمارل وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی چې وی شمارل 10,000 خلک راغلی وو وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دی دا خرچه ورته نوره زیاته کوي حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدو په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قادسالي وه نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې وی زه کور ډوډۍ نشم خوړلی زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناستې به دسترخوان ډوډۍ به خوري وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي کنه نو لوګ باندې ډوډۍ وخوراوه په وګ باندې سو خوراوه ډوډۍ وخوراوه په دې باندې انسان درجه الله ډیر اوچتای او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای سلام عام کوي په دې باندې انسان درجه اوچتای الله تبارک وتعالى سلام عام کول سره ځکه یو خدا دې کنه چې تو وای السلام علیکم هغه درته په جواب کې سوي وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجه نه اچو دا یو بل ته دعا کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچو وای کېدې شي دا سړی زمانه خینو د دعا به الله ماته قبول کړي په هر سړی سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کې په جواب کې کنه نو په هر سړی سلام اچوا نو کېدې شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې داغه دعا ستا په حق کې قبول شي او دویم کم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه بخالی وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الكبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره د بټول عمر په دې فتمه چې ما باندې چا سلام واچولې زه به جواب ورکم دیو چا سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یره کومه ته جواز وکړه به حکم ګرځنه نه کومه نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کون کې د سره به تکبر نه سوي خالی وي نو که زړه دی غواړي کنه چې زړه تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوی نو سلام په هر چا باندې ورچوه بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېرته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پکې څه کوي هیلو نه هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولیږي هی دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالیږلی ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی دا څه شی دی لکه هیلو په موږ معاشره کې نن سبا د 2 سیزونو ډیر زیات کمی دی زموږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله زموږ په معاشره کې د دې شي ډیر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به تا یا ته چا سره خواله وکړي نو په کار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله هغه به درته وایي تھینک یو که څه شی وي ما له خو رازیم ده تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو
ټیک شو چا در سره خو وکړه کنه ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله ته دې بدله دی الله تعالی درکې نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په دغه نه غټ احسان وکړه چې ورته جزاک الله وي دغه نه غټ احسان وکړه نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکې نو تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی د دې اړه مطلب نشته دی نو زمونږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمې زیات دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهر حال چې څوک در سره خواله وکي نو ته ورته په جواب کې سوایا جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلی درکې او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او خدا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسا الله ته ودرېږه او دعا ته غواړه الله تبارک وتعالى قبلي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم دعا چې د ټول نظر قبليږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دیم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیم دي چې په دې کې الله تبارک وتعالى د انسان دعا ضرور قبلي علماء تر دې پورې لیکلي کو یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی اسی دروغ وای د ولایت درجه ته بغیر د تهجد نه رسیدل دا ممکن نه دی د دې خو به سلف دومره خیال ساتو صحابه کرام ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته کنه چې بیا به شیطان را پاسول معاویه رضی الله تعالی متعلق راضی وې د شپې پانه سیدم تهجد مې ونه کړو چې مې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټول ورځ مې په جړه او په استغفار تیر کړ الله ته چې الله ما معاف کړه زما تهجد پات شو الله دا څه وشو ویرا روان شپې له ودومه اوس سوکراله زما د خپې وړه کوله چې وړه کوله راويخه کوم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکا امارته چې تاسو کې تهجد له پاسه چې خو شیطان یم نو ابلیس یم ما چې ابلیس چرته مسلمان شوی دی دا تکله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه چې مسلمان شوی نه خو چې تهجد ونه کړي هغه باندې الله ته نور زیات نږدې شي تا چې پرون کمی جړاګانې او کم پریاد او کم استغفار دی ولې د تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما کو نن ته بیا تهجد پاتې شنو بیا الله ته سجده پریوزي نو دا تهجد دی خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق رضی رحمه الله وې داغه نه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ور کړی و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم نو د شپې بنو د کېدو چې د ماسپخین مونږ به وکړو د بشو بیا به مازیګر را پاسید خو د شپې بنو د کېدو ځان له دومره سزا ور کړی و یو کال چې زمانه تهجد پاتې شوی دی الله نو د تهجد خیال ډیر کوي نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایل د هر څه نه وایستو د موبایلو نه دی د هر څه نه وایستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بورډ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار مونځ هم پاتې چې نور ولګي راپا بس یو سترګې به مږي چوخن پوخن په بیا ټول ورسته راشي نو ګوره نبی رسول الله فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتای کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په اخره حصہ کې تهجد کول نو دا ضرور کوي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاثن کفارات 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شو ګناوونو د کفاره ګرځي پاغه کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل او دس کول دا د انسان د تیر شو ګناوونو د پاره څه ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی اوس شپې یخې شوي دي که نه نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې او دس کوي نو دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود او دس کول یا ګرمي د سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاویږي اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي او دس کوي په ګرمۍ کې یا دا رنګ بیماری تکلیف ته درته خو د هغې باوجود ته څه کوي او دس کوي
د ګرمې بسترې درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود د ګرمې بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخ اوبو باندې څه وکړي او دس وکړي د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاویږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي او دس وکړي دا د تکلیف باوجود او دس کول دی خو کامل او دس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شی دی فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انزل هر اندام 3 پیری انزل دا کامل وضو ده او کم حدونه چې دي دا غینه لږ زیات انزل کم حدونه چې کم دي دا غینه لږ زیات انزل لکه دا لاس چې ته انزي سره د سنگلو به انزي کنه نو خیر دی دا لاس د سنگلو نم لږ پورته وینځه مخ د خپل حدود پورې انزل نو دا د دین لږ زیات وینځه چې چرته یو وخته پکې وچ پاتې نشي دا کامل او دس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وضو کول نقل شوی دي په اخ کې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوی ګناهونه څه کوي معاف کوي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډیر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې د مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي وروسته څه استعمال کړي اوبه استعمال کړي نه هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرک استنجا په څه شي باندې کوي سمدستی واړه بول وکي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي دا پرته تم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي کو بس ساسي نو دته دا پته خو نه لګي د تسلی نه حاصل کړي سمدستی راپاسي نو ډیر کرته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپۍ چې څومره یې ته دې نه کو د دې پلیتی زیاته ونه په دې کې مونځ نه کېږي ٹھیک شو کنه نو دې واړه بولو کې ځان په اوبو وینځي او سمدستي راپاسي هغه واړه بولي په بدن هم بهیږي په کپړو هم بهیږي نو نه مونځ کېږي نه اودس کېږي ټیک شو نو لومبه خط تسلی حاصلول لومبه تسلی حاصله کا چې واړه بول زما ادریدل داغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه او ګوره دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بولو نه ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګوره ته دې د وجې نه وي د وړو بولو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګوره عذاب قبر وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو یو دوه قبرونو والو هلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه وترېدله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دې دوه قبرونو والو ته عذاب میلاویږي دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او نبی علیه السلام وفرمایل دا څه د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګرانو څه دومره ګران کار نو چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه ګرانو نو دی یو قبر والا ته وی دا عذاب په دې میلاویږي چې د به ځان د وړو بولو نه ساتو واړه به وکړلو دا پروا به نه وه کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل د هغې نه ځان نه بچ کو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کس دی دویم قبر والا وی ده د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله د دوه تنو په منځ کې جنګېرل لمسې کول چې ورته مونږ وایو دوه تنه جنګول نو د به دا کار کو نو دا دومره ګران ګناهونه نه و چې دته ځان نشو بچ کولی ځان بچ کول ته اسانو خو دوی ته ځان نه و بچ کړی ته دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي عذاب میلاویږي نو به هر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي چې تسلی دې زړه ته راله چې او واړه بول ختم شوي د هغې نه پس بیا اوبه استعمال کا نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناہونو د پاره کفاره ګرځي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي د هغې دپاره کفاره ګرځي
مثال په تور تا اوس د جمعې منځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله منځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه خپل کار روزګار کې لګیا خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاری به کومه نو دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي ختموي مسلمان هغه دی چې د زړه به د جماعت سره تړلی شوی د مسجد سره تړلی شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي هر سړی به د نفسي نفسي چغې وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونانو پورې څوک د نامه پورې څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوبي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه به خبر نه یو نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایلی هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینا او دریم د نبی علیه الصلاة والسلام مینا دا درې څیزونه چې د دې مینا چې د چا په زړه کې وا دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو څیزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعات د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درې څیزونو مینا په زړه کې ونه ستا مینا د چا سره ده د الله سره ده نو دیو جن دغه انسان دې سو باسي شکر دی باسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دی مینه ساتل وی مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جماعت کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولو شو پر مکړو چې والوته دغه شانت منافق سړی به په مسجد کې تنګيږي یاره دې مولوی صاحب ډېر نه وخت کو چې دا مونږ وشو چې په دروازه ور خوشی کېده وتلې دا ګوره د منافق علامت الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې دوه رکعاته مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګور بار بار بغړی ته ګورو چې څه چلې څه او چې فرض وشي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه دوه رکعاته مونږ د سنت نشته ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا په سبا باندې بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا فاسق ته نو کم تن چې په هر جمعه باندې دا نفل دا سنت فریدي دا څه شو په هر جمعه باندې د څه فریدي سنت فریدي صرف دغه دوه رکعاته کوي او منډي وي دا سی په ګډیر کسانی چې زما په خیال چې په کال دوه کې باغوي د جمعې سنت نه کړي د جمعې سنت پې نه کړي ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځل راشي نه غړم به سنت مونږ کې اصل رکعاته هغه مونږ کې او چې کله ورسته چې کم دینه خو په ګړو د سنت حسابي نه چې دام سنت دي نو بس غریواج وشي بارو ته ځان بدخکاری چې خلک بوي د جمعې ورځ دا ناولې بار ګرځي جو زر زر رامنډي کې جمعه ته په دې نه دی چې زه د عبادت کو د عبادت لراته خدا سنت پېم کولو او بارو تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری نه ځکه جمعه ته راسي ځکه چې نن سبا خو مسلمانۍ جمعې لراغلي ده کنه نو چې د جمعې مونځ نه کوي نو یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی کو نور نه کوي خیر دی په نسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې دبه د مسجد سره سوي مینوي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد ته راتلل د جماعت د پاره مسجد ته پیدل راتلل دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي ځکه چې په کومه لاره باندې ته مسجد ته راځې که نه په کومه لاره باندې راځې دا لاره به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي دا لاره به د قیامت په ورځ ستا دپاره ګواهي کوي چې الله دا انسان په ما باندې تللی دی مسجد ته سلف خو مسجد پرېږده د هغې لارې به یې ډېر خیال ساتو د هغې لارې به ډېر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته ته ځې په دغې لاره باندې دا په زړه کې ووایه چې دا لاره به زما دپاره ګواهي کوي په کور کې د اودس وکړو ته مسجد ته را روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یوه درجه یې اوچتیږي یو ګناه کمیږي یوه درجه اوچتیږي نو کور اودس کوه مسجد ته راځه الله د ګناهونه کمی درجې دې اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دا د انسان د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده کم کم یو کامل اودس کول د تکلیف باوجود دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتلل الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نن سبا هر سړی دا غواړي چې ما د خپل کور سره ځان له مسجد جوړ کړي اجرمیم زماوي مسجدوم زماوي اجرم جوړي مسجدوم جوړي اگر چې دوا درې کسان پکې منځ کوي یا نه کوي دغه شانتي شاړ پروت وي خدا خواهش دی چې زما میلمانه راشي زه هم چې حضرت دا جومات هم زمونږ دی دا دیرم زمونږ ده دا مسجد هم زمونږ دی ټیک دی جوړ دی که ځان له دغه اجره وایي چلوه